دا عشق می حقیقی دی تا تر سنگا کلم خبر زهیس پر نپوهیگم زړه با سنگا کلم صبر جانان می مدنی دی ډیر اعلی لري بشر جانان می مدنی دی ډیر اعلی لري بشر دا عشق می حقیقی دی تا تر سنگا کلم خبر زهیس پر نپوهیگم زړه با سنگا کلم صبر جانان می مدنی دی ډیر اعلی لري بشر جانان می مدنی دی ډیر اعلی لري بشر چستا یلی پاک اللہ دی پو قرآن کی پو یاسین ابدها باندی اچوئی والدوحا مخی کبین مدسر او مزمل هم رب للی دی حسین مدسر او مزمل هم رب للی دی حسین چستا یلی پاک اللہ دی پو قرآن کی پو یاسین ابدها باندی اچوئی والدوحا مخی کبین مدسر او مزمل هم رب للی دی حسین مدسر او مزمل هم رب للی دی حسین چه جنگلی خطا ولاړوي او درود می په زبان سرتی در مستا کولای زالرم دغه ارمان بیا خفان وای بزاهس کلا په زمان بیا خفان وای بزاهس کلا په زمان چه جنگلی خطا ولاړوي او درود می په زبان سرتی در مستا کولای زالرم دغه ارمان بیا خفان وای بزاهس کلا په زمان بیا خفان وای بزاهس کلا په زمان فرمان د الهی د نبی آخرین واضح دغه اعلان د په یقین د مسلمین سوداوا وکړي تروي په شمار په کافرین سوداوا وکړي تروي په شمار په کافرین فرمان د الهی د نبی آخرین واضح دغه اعلان د په یقین د مسلمین سوداوا وکړي تروي په شمار په کافرین سوداوا وکړي تروي په شمار په کافرین رب می درول ستا خرطا پسڑکی یما ٹکور گڑل پی مینی ولی دی سوالو نکرم پزور قابل می دعا داکڑی چی نصیب می شستا کور قابل می دعا داکڑی چی نصیب می شستا کور رب می درول ستا خرطا پسڑکی یما ٹکور گڑل پی مینی ولی دی سوالو نکرم پزور قابل می دعا داکڑی چی نصیب می شستا کور قابل می دعا داکڑی چی نصیب می شستا کور شعاجز یمزا عاسی یمزا حقیر بند عثمان اشعر لکما زکا چی رایت میشی جانان شفاعت بمی توکڑی ای حبیبا پا میزان شفاعت بمی توکڑی ای حبیبا پا میزان عاجز یمزا عاسی یمزا حقیر بند عثمان اشعر لکما زکا چی رایت میشی جانان شفاعت بمی توکڑی ای حبیبا پا میزان شفاعت بمی توکڑی ای حبیبا پا میزان دا دغه نعت شریف د فرمایش کړی د ډیر ګران او محترم رور محمد لقمان کلام د ډیر ګران او محترم رور محمد عثمان خان اواز د عمر جانان ریکارډینګ سنټر المدینه اسلامي سټوډیو